درنو لیدونکو یو ځل بیا د هغې ماشومې لیدلو ته راغلو، کومې ماشومې ویډیو چې تاسې څو ورځې مخکې لیدلې وه. د دې والد صاحب شات محمد نومیږي او په تورخم کې یې لاسګاډی چلولو. دغه ماشومه چې په دغه یو لاس باندې شله وه، تاسې د دې د حال نه خبر شوي او یوازې د 15-20 روپو د وجې نه دا په کور کې دغسې کړی. دا د پلار یې دا وس نه و چې دې ته علاج وکړي. موږ چې راغلو د دې نه مو ویډیو وکړه، تاسې سره مو شریکه کړه. په هغې کې یو ورور 15,000 کلدارې د دې دپاره راجمع کړې او بل ورور چې د بهر هېواد نه 3,000 افغانۍ مرسته کړې وه. په هغې کې مختلف کورنۍ موږ ته په ګوته کړې وې. د هغې د روپو نه مو 3,500 افغانۍ د دې والد صاحب ته راوړې. نو 3,500 افغانۍ او 15,000 کلدارې دومره به وشي چې تر هغه ډاکټره به ورسېږي. د دې پاسپورټ هم شته دی او ویزه هم شته، خو صرف او صرف کار د دې نه ورانو چې اوس وخت کې دا کته تګ غواړي او ډاکټر ته ښودل غواړي چې په دې کې څه ستونزه ده. یو ډاکټر ورته ویلي و چې رنګینه اکسره د دې لپاره باید چې ویستل شي، هغې باندې هم 15,000 کلدارې مصرف راځي. نور له تاسې ډېره زیاته مننه کوو درنو ملګرو چې تاسې مرسته وکړه. ستاسې په مرسته به اوس په دې کور کې انشاءالله تعالی دغه ستونزه حل کېږي، هر څه په صفا نیت کېږي او چې تاسې په دغې ماشومه باندې رحم وکړه، الله رب العزت په ستاسې او په ستاسې اولادونو باندې رحم وکړي. نو دغه د دواړو ورونو مرسته د دې والد صاحب شات محمد ته لاس په لاس ورکوو. 2 3 4 5,000 15,000 کلدارې 15,000 کلدارې 1,000 2,000 3,000 3,500 افغانۍ 3,500 افغانۍ. نو دا د دوه ورونو مرسته وه او د بشرا دپاره م راوړه او دا به انشاءالله پاکستان ته بوځي چې په کوم هسپتال کې د دې علاج کېده. الله دې وکړي چې په دې باندې علاج وشي او که ونه شو نو ملګري ستاسې غږ اوري، تاسې ګوري، تاسې ویني. انشاءالله تعالی بیا هم الله مهربان دی، څه ملګرو باندې به غږ وکړو. فقط یې اوس هغه ستونزه معلومه شي چې د دې په دې لاس کې ستونزه څه ده او دغه ورونو ته ډېره ډېره دعاګانې وکړه. صحیح شو. بس الله دې دې دنیا هم خوشحاله کړه او په هغه هم خوشحاله کړه. الله ډېر اجر وله ورکړي. امین ثم امین. درنو ملګرو ستاسې مرسته مو دغې کورنۍ ته راوړه او د بشرا نوم یې دغې وړوکې ماشومې د لاس علاج به انشاءالله په لنډ وخت کې په دې باندې وشي او که ونه شو بیا هم په تاسې غږ کوو چې د دې سره به موږ او تاسې په شریکه نوره مرسته هم کوو. خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ، موږ به یې داسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.